نارې به آخره کې زه په خپله لګوم او تاسو به جواب راکوئ. زه د سوات ولسي پاڅون مشران او منظور پښتون صاحب چې میلمه دی او نور درانه مشران د مختلفو سیاسي سماجي ګوندونو د هغې ټولو شکریه ادا کوم او د ټولو نه مخکې تاسو سره تعزیت کوم. دا چې کومه واقعه شوې ده علي سید او د هغه ځوان بچی انیس شهیدان کړی شوي دي. زما د سکول په بچو په ګاډي باندې حمله شوې ده. ډرایور شهید دی او زما تنکي بچي هغه زخمیان شوي دي. د سوات د امن دشمنانو قتل کړی دی. زه په دې باندې تاسو سره د سوات خاورې او ولس سره تعزیت کوم. زه شاباسي او خراج تحسین ولسي پاڅون ته پیش کوم، د سوات غیرتمند خاورې ته پیش کوم او فیاض ظفر صاحب چې داسې غیرتمند صحافي دی، هغه د پښتنو شاعر وایي چې سر چې په تلي کېږدي یره د چا نه کوي. قوم داسې زلمي غواړي، نو هغه زلمی زموږ دا صحافي ورور دی، نو زه هغې ته شاباسي او خراج تحسین پیش کوم. وروڼو عجیبه خبره دا ده چې ماته آئینی او دستوري حقوق نه راکوي. زما د بجلی خالص منافع 1500 ارب روپۍ په اسلام آباد پورې ده نه راکوي. زه د ټولو نه زیاته ارزانه ماحول دوست بجلی جوړوم، ماله بجلی نه راکوي، د لوډ شیډینګ تیوري دي. نیشنل فاینانس کمیشن NFC کې په قومي دولت کې چې زما سوره حصه ده د آبادۍ په تناسب سره هغه ماله نه راکوي. ماته د فیول پرایس ایڈجسټمنټ په نوم سره په ما باندې وابډا هره میاشت ډاکه لګي. ډاکه یو طرف ته ماته آئیني او مالیاتي حقوق نه راکوي او بل طرف ته ماته امن نه راکوي. وروڼه زه څه غواړم؟ زه ستا نه امن غواړم. امن وروڼه زه د دې سیکیورټي فورسز نه د دې ریاست نه تپوس کوم چې زه خو دستور پاکستان منم. په دستور پاکستان آرټیکل 9 کې دا لیکلي دي سیکیورټي آف پرسن لائف اینڈ لیبرټي. آرټیکل 9 کې لیکلي دي نو پرسن شل بی ډیپرایوډ آف لائف اینڈ لیبرټي. هر چاته به د ژوند او د ازادۍ تحفظ وي. زه ستا نه دا دستوري حق غواړم. زه د خپل ژوند تحفظ غواړم، زه د خپل ازادۍ تحفظ غواړم. وروڼو بچې په کلاره کې نارې به زه لګوم. عزیزانو زه خو دستور منم. په دستور کې آرټیکل 10 دی. په آرټیکل 10 کې څه لیکلي دي؟ په آرټیکل 10 کې لیکلي دي رائټ ټو فیر ټرایل. یو سړی به غیبې نه، یو سړی به لاپتکې نه. وروڼو زموږ سیکیورټي فورسز څه کوي؟ سړی غیبوي، سړی مړ کوي، سړی غورځوي. زما په دستور کې لیکلي دي رائټ ټو فیر ټرایل. زه هغه دستور منم. زما ریاست او سیکیورټي فورسز یې نه مني. زما د سیکیورټي فورسز یو کار دی، غیبول دي، وجل دي، غورځول دي. وروڼو ماته خو ویلي چې ریاست ہوگی ماں جیسی. ریاست خو به د مور د غېږې په شاني. زما ریاست آدمخور دی، آدمخور. زما ریاست هغه د مور د غېږې په شان نه دی، هغه آدمخور دی. هغه ما خوري، زما بچي خوري، زما ازادي خوري. وروڼو د دریو اشرو نه سیوا وشوله. د پښتون خاوره میدان جنگ دی.
400 ډرون حملې دا زما په پښتنو کې شوي دي، په زرګونو مسنګ پرسن دي. زما جومات، زما اجرا، زما مارکیټ، زما کورونه، زما باغونه، زما فصلونه، زما زنانه، زما بچي، زما مشران هر یو تا وشتل. ډرون حملو ته یونایټډ نیشن ویلو لایسنس ټو کل، د پښتنو د قتل عام لایسنس امریکې ته چا ورکړو؟ ریاست ورکړو. وروڼو نن هم زما پښتانه آی ډي پیز دي، آی ډي پیز. زما کوکي خیل، زما وزیر، زما مسید، زما ممنګ، زما فریدي، زما شینواري، زما باجوړ په خپل وطن کې مهاجر دی. دا ظلم نور نه منو، دا ظلم نور نه منو. وروڼو زه په پارلیمنټ کې خبره کومه، بار بار یې کومه. پرون مې هم د سوات درد په پارلیمنټ کې بیان کړی دی. وروڼو پارلیمنٹ انگوٹھا چاپ دے، پارلیمنٹ ربر سٹمپ دے، پارلیمنٹ غلام دے. اختیار اسلام آباد سره ده، د پنډه سره ده. زما د پنډه نه تپوس کوم. وروڼو زه درنه ما دې هغه ورځ په پارلیمنټ کې هم تپوس وکړ، په کمیټه کې مې هم تپوس وکړ چې تا ازغن تار لګولی دی، ستا پوچ په بارډر دی، ستا اف سی ده، ستا پولیس دی، ستا صوبایي حکومت دی، ستا وفاقي حکومت دی، ستا جاسوسي ادارې دي. نو دا طالبان څنګه راغله سوات ته؟ دا څنګه راغله؟ وروڼو ما خبره وره، وروڼو د پښتون بچی اوس په دې خبره پوه دی، د پښتون بچی اوس په دې خبره پوه دی چې دا په چاوڼی کې کم پوجي ناست دی او د غر د پاسه دا کم ترخګر ناست دی، دا یو دی یو. خبره وره خلک کوئی فرق دی پکې، خلک کوئی یو نه دی، خلک خبره وره چې زما درخواست یو نه ده، فرق پکې شته. ما ورته هغه ورځ او فرق پکې شته، دی په چاوڼی کې اوسي او په غر کې اوسي. ما ورته فرق پکې شته. دی تنخوا پنسل دی او هغه دیاړمار دی، دیاړمار دی. وروڼو موږ دا لبه نوره پېژندلې ده. زه دا خبره کوم، ما له به د علي سید او د انیس او زما د تنکو بچو د هغې د وینې حساب راکې پرېږدم دې نه اوسه. او د ازادۍ تحفظ وي. ملګرو که څه غواړم غیر امنیت په غار باندې نیک کار نه کوي. زه د خپل ژوند تحفظ غواړم، زه د خپل ازادۍ تحفظ غواړم. بچې په کلام نارې بچنه کو زه خو دستور منمه، په دستور کې آرټیکل 10 دی، په آرټیکل 10 کې څه لیکلي دي؟ په آرټیکل 10 کې لیکلي دي رایټ ټو فیر ټرایل. یو سړی به غېږی نه، یو سړی به لاپتکۍ نه. وروڼو زموږ سکیورټي فورسز څه کوي؟ ځای غېږوي، زما په دستور کې لیکلي دي رایټ ټو فیر ټرایل. زه هغه دستور منم، زما ریاست او سکیورټي فورسز یې نه مني. زما د سکیورټي فورسز یو کار دی، غیبون دي، وجل دي، غرزول دي. یاره ملګري نو وګورئ سره د مستۍ نه دا شی نه اخلي، غیر امنیت کار نه کوي. چې ریاست ہوگی ماں جیسی ریاست ہو تو ہو تو ہی پریشان. زما ریاست
يرى سكان كي سوى د پښتون خوره میدان جنگ دی څلور سوه ډرون حملې دا زما په پښتنو کې شي په زرګونو مسنګ پرسن زما جومات زما اجرا زما مارکیټ زما کورونه زما باغونه زما بسونه زما زنانه زما بچي زما مشران هر یو دا وشته ډرون حملو ته یونایټډ نیشن ویلو لایسنس ټو کیل د پښتنو د قتلیام لایسنس امریکې ته چا ورکړی نن زما پښتانه IDPs زما پوکي خیر زما وزیر زما مسیح زما مغل زما پلي زما شینواري زما پاچور په خپله وطن کې مهاجر دی تاسو له نور نه بګو زه په پارلمنټ کې خبره کوم یا سره په سټیج باندې 200 کسان دي دا څوک چک کوي مشهور دی سټیج
باختیار نوراشد فاطمه سره ودرېږه چې په ژوند څه تېرېږي هغه به په تا تېرېږي. او د دې پوځ شامله ده او حکومت راوړه موږ له هغه تاسو ته پته تاسو ته پته دا د 10 اربونه سیوا دی ته چې زمانه 10 ارب روپۍ علي او مال امن او انصاف نشي راکولی نو بل مخې به دې راغورځوو.